بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو او اورېدونکو، د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د 11 ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن د یو مستقیم خط موقعیت نظر مخروطي مقاطعو ته غواړو چې ویې څېړو. یوه کرښه د مخروطي مقاطعو سره څو حالات لري. د همدې موضوعاتو د ښې زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاته اوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ ستاسو عنوان دی وایي د مستقیم خط موقعیت نظر مخروطي مقاطعو ته، چې یوه کرښه د مخروطي مقاطعو سره څو حالات لري. موږ ته 4 ډوله مخروطي مقاطع وویله: دایره، د پارابولا، بیضوي او های پارابولا. یوه کرښه یا د پارابولا یا دایرې یا بیضوي هر مخروطي مقاطعو ته څو حالات درلودای شي زده کوونکو؟ 3 حالته. یا به یوه کرښه د مخروطي مقاطعو سره هیڅ شریکه نقطه نه لري. دا دلته خط د دې پارابولا په هیڅ نقطه کې نه کته کوي، دا یو حالت. یا به یوه کرښه مخروطي مقاطع په یوه نقطه کې کته کوي چې ورسره مماس د پی په نقطه کې دلته خط چې دی د دې مخروطي مقاطع سره مماس دی. او یا به یوه کرښه داسې وي چې مخروطي مقاطع په څو نقطو کې زده کوونکي کته کوي؟ په 2 نقطو کې، مثلا د پی نقطه، د کیو نقطه او د دلته خط. نو یوه کرښه د مخروطي مقاطعو سره دا 3 ډوله شکلونه چې کېدای شي واقع کېدای شي. که چیرې موږ تاسو د دایرې سره د مخروطي مقاطعو حالتونه څېړلای شو، هم 3 حالات دي. یا به یوه کرښه دایره نه کته کوي، ال خط. یا به یو خط دایره په یوه ټکي کته کوي چې دې ته مماس خط وایي. او یا به یو خط دایره په 2 نقطو کې کته کوي، A او B په نقطو کې، چې دې ته متقاطع کرښه وایي. نو یوه کرښه چې کله د هغې کرښې حالتونه موږ مخروطي مقاطعو ته نظر څېړو، 3 حالت، یا به یې نه کته کوي، یا به یې په یوه نقطه کې کته کوي، او یا به په څو نقطو کې کته کوي؟ په 2 نقطو کې کته کوي. د دې موضوع د ښه زده کړې دپاره په موږ تاسو ته معادلې راکوي. د معادلو نظر څنګه کولی شو چې موقعیت نظر یو بل ته وڅېړو، ګراف نه یې. نو د هغوی دپاره موږ تاسو ته یوه د مخروطي مقاطعو جنرل یا عمومي معادله راکوي، او یا د یو خط مستقیم خط عمومي معادله راکوي. کېدای شي د خط معادله یو متحول ته موږ حلوو، یا ایکس ته حلوو یا وای ته، چې هر متحول ته حل کې پروا یا توپیر نه لري. کله چې مې د خط معادله یو متحول ته حل کړله، دا د خط معادله موږ تاسو راخلو چې کله یو متحول ته حل سوله، د مخروطي مقاطع په معادله کې څه کوو؟ وضع کوو. یعنی کله چې د کرښې معادله یو متحول ته حل سي، بیا دا راخو د مخروطي مقاطع په معادله کې وضع کوو. کله چې د مخروطي مقاطع په معادله کې وضع سول، موږ تاسو ته داسې 2 مدرجه معادله په لاس راکوي: ax مربع مثبت bx مثبت c مساوي په 0. یعنی کله چې د کرښې معادله یو متحول ته موږ تاسو حل کړو، هغه راواخلو د مخروطي مقاطعو په معادله کې وضع کړو، موږ تاسو 2 مدرجه معادله په لاس راکوي. چې د دې 2 مدرجه معادله بیا موږ تاسو څه پیدا کوو؟ دلتا پیدا کوو. د دلتا دپاره داسې فارمول b مربع منفي 4ac. نو دلتا دپاره 3 حالات دي: یا به دلتا قیمت لوی تر 0 راځي، یا به د دلتا قیمت مساوي په 0 راځي، او یا به د دلتا قیمت کوچنی وي له 0، یعنی یو منفي عدد وي. یعنی کله چې موږ تاسو د کرښې معادله په مخروطي مقاطعو کې وضع کړو، 2 مدرجه معادله په لاس راکوي. د 2 مدرجه معادلې چې کله دلتا پیدا کړو، 3 حالات لري. که چیرې دلتا لوی سو له 0 په دې وخت کې څنګه کرښه د دایرې سره څه اړیکه لري؟ کرښه مخروطي مقاطع په 2 ټکو کې یو د بل سره څه کوي؟ کته کوي. که چیرې دلتا مساوي په 0 سي، کرښه مخروطي مقاطع په یوه ټکي کته کوي چې دې ته مماس کرښه ویلی سو. او کله چې دلتا یو منفي عدد راسي، کوچنی له 0 سي، کرښه مخروطي مقاطع یو د بل سره نه کته کوي، یعنی هیڅ شریکه نقطه نه لري. نو دا 3 حالات څه لري. د همدې موضوع د ښه زده کړې دپاره موږ ته مختلف مثالونه راکول سوي دي د مختلفو مخروطي مقاطعو سره. وایي تاسو د دې حالتونه وڅېړئ. لومړی مثال: x مربع جمع y مربع مساوي په 9 سره، او د یو کرښې معادله y مساوي په x جمع 3 سره ده. وایي تاسې د دې کرښې حالتونه نظر د دایرې ته وڅېړئ. آیا دغه کرښه د دایرې سره مماس ده، متقاطع ده، او که غیر متقاطع ده، یعنې نه کته کوي؟ څنګه موږ معلومولی سو؟ د کرښې معادله تیار یو متحول ته حل سوې د y ته، دا قیمت راخو د y قیمت، د y قیمت راخو د دایرې په معادله یا د مخروطي مقاطع په معادله کې د y پر ځای وضع کوو. حل: x مربع خپله جمع د y پر ځای به خپل قیمت ښیږدو، x مثبت 3 کل مربع مساوي کېږي په چا سره؟ په 9. اوس دې ته a جمع b کل مربع مطابقت انکشاف ورکړو. x مربع مثبت، دې ته چې انکشاف ورکړي x مربع مثبت 2 ضرب اول حد ضرب دوم حد مثبت 2 حد مربع 3 مربع مساوي کېږي په 9.
دا چې ساده کو x مربع او x مربع دا یې 2x مربع 2 چې په 3 کې ضرب یې دا یې 6x 3 چې مربع کې دا یې 9 دا 3 به هم دې خواته راواړو منفي 9 مساوي په 0 اخواته چې شپاته سو 0 مثبت 9 او منفي 9 کله چې یو مثبت یو بل منفي وي دی یو له بل سره چې کېږي خلاصیږي دی چې کله ساده سي نو باره موږ ته د دې معادلې شکل داسې لیکو چې 2x مربع مثبت 6x مساوي په 0 چې دې ته موږ ته دومه درجه معادله وایو څومره درجه معادله ویل کېږي دې ته دومه درجه موږ ویلي وه کله چې د یو کرښې معادله په مخروطي مقاطعو کې وضع کړو موږ تاسو دومه درجه معادله په لاس راکړي د دې دومه درجه معادلې بیا څه کوو دلتا پیدا کوو نو دلتا دپاره بیا درې حالات شته دلتا څنګه پیدا کوو د دلتا دپاره بیا داسې فارمول چې بي مربع منفي 4ac د x مربع ضریب a ده د x ضریب b راشي او ثابته برخه c 0 ده نو چې c 0 ده نو دا قیمتونه په دې دایره کې فارموله کې وضع کوو دلتا به مساوي د b قیمت 6 مربع منفي 4 خپله د a قیمت 2 د c قیمت چې نسته 0 دلتا به مساوي 6 مربع کې 6 او 4 ضرب 0 چې کېږي 0 دلتا به مساوي په 6 سره او 6 لوی تر 0 دی کله چې دلتا لوی سي له 0 نو موږ تاسو وایو چې دغه کرښه مخروطي مقاطع په څو ټکو کې کته کوي زده کوونکو په 2 ټکو کې کته کوي یعنی کرښه مخروطي مقاطع په 2 ټکو کې کته کوي کرښه دایره په 2 ټکو کې کته کوي اوس که چیرې یو څوک وایي چې هغه دوې نقطې موږ څنګه کولی سو پیدا کړو چې دا کرښه دایره په 2 نقطو کې دا دومه درجه معادله ده د محمد بن موسی د پکټور طریقې په مرسته x1 او x2 پیدا کړو بیا وروسته د x پر ځای ږدو وایو وایي 2 پیدا کېږي نقطې په اسانۍ سره لاسته راوړای سو دویم مثال وایي دا د چې شمال دا د ګرانو زده کوونکو موږ تاسې د دې خاص حالتونه ویلي وه چې یا یو x مربع موجود وي وای مربع نه یې یا وای مربع x مربع نه یې دا ډبل مخروطي مقاطع معادله پارابولا وه او دا بیا د یو کرښې معادله ده ځکه درجه یو ده وایي دغه کرښه د دې پارابولا سره څه حالات لري متقاطع مماس که نه کته کوي د دې د معلومولو لپاره موږ تاسو به لومړی د کرښې معادله یو متحول ته حلوو هر متحول چې ضریب نه لري او اسانه وي هغه ته حل کړي دا به وای ته حل کړو دا نور ټوله به ا طرف ته واړو وای به مساوي x مثبت یو کله چې می وای ته حل کړله دغه قیمت راخو په د مخروطي مقاطع په معادله کې څه کوو وضع کوو یعنی دا قیمت چې کله د وای قیمت موږ حل کړله دا د وای قیمت راواخه په مخروطي مقاطع معادله کې د چا پر ځای ږدو د وای پر ځای ږدو نو باره داسې ساده کوو د وای پر ځای به ولیکو x مثبت یو منفي x مربع مثبت یو مساوي په 4 سره 0 منظم به کو اول به منفي x مربع ولیکو منفي x مربع بیا وروسته مثبت x یو چې سره جمع کې د مثبت 2 مساوي په 0 د x مربع ضریب د منفي کولو د مثبت کولو لپاره دواړو خواوې په منفي یو کې ضرب منفي یو چې په منفي x مربع کې ضرب کې د مثبت x مربع مثبت x په منفي یو کې ضرب کې د منفي x او منفي 2 مساوي په 4 سره سو په 0 چې دا دومه درجه معادله سوه اوس کله دومه درجه معادله په لاس راکړله دا دومه درجه معادله به دلتا وڅېړو چې آیا دلتا لوی تر 0 راځي مساوي که کوچنی د دلتا د څېړلو څخه وروسته موږ ته معلومېږي چې یو کرښه څه اړیکه لري دلتا د پیدا کولو لپاره موږ ته داسې فارمول ویلو د دلتا لپاره b مربع منفي 4ac د x مربع ضریب موږ ته څه راشي a د x ضریب موږ ته b راشي او ثابت عدد موږ ته څه راشي c راشي دا قیمتونه به دلته څه وکړو واضح کړو دلتا به مساوي سي د b مربع قیمت منفي یو دی چې ضریب نه لري ضریب یو دی چې علامه ورسره د منفي یو مربع منفي 4 خپله د a پر ځای یو او د c پر ځای منفي 2 منفي یو چې مربع کې د مثبت یو منفي په منفي کې د مثبت 4 ضرب 2 8 دلتا به مساوي په 4 سره سي په 9 دلتا بیا هم لوی د 0 ده کله چې دلتا لوی سي د 0 نو کرښه د مخروطي مقاطعو سره زده کوونکي څه اړیکه لري بیا هم کرښه مخروطي دایره د پارابولا په 2 نقطو کې کته کوي کرښه پارابولا
پارابولا په دوو نقطو کې کته کوي په دوو ټکو کې کته کوي. اوس که چیرې زده کوونکو زموږ څخه یو څه پوښتنه وکړي چې دغه کرښه پارابولا په دوو ټکو کې کته کوي هغه نقطې په لاس راوه نو د تکاتو ټکي د معلومولو لپاره د تکاتو د ټکي د معلومولو لپاره د دې معادلې جذرونه پیدا کوو چې دومه درجه معادله وه دا وه x مربع منفي x منفي 2 مساوي په 4 سره په 0. په تجزیه باندې اسانه حلیږي داسې دوه عدده پیدا کوو چې ضرب یې منفي 2 سي جمع یې منفي 1 سي هغه دوه یو په منفي 2 کې چې ضرب کې څو کېږي منفي 2 د منفي 2 چې یو کم کې منفي 1 په لاس راکوي نو باره x مثبت یو قوس او x منفي 2 بل قوس مساوي په 0. هر قوس جلا جلا مساوي کو په 0 x جمع 1 مساوي په 0 یو چا طرف ته واړی x 1 مساوي په 4 سره سي په منفي 1 x منفي 2 مساوي کو په 0 سره 2 چا طرف ته واړی x 2 مساوي په 4 سره سي په 2 سره x1 او x2 قیمتونه دې پیدا کړل هغه د x قیمتونه چې کله پیدا سو د y قیمتونه څنګه په لاس راځي دغه د کرښه معادله چې موږ y ته حل کړې ده په هغه معادله کې د x1 قیمت شدو یو پیدا کیږي بیا د x2 قیمت شدو بیا y2 پیدا کیږي د کرښه معادله y مساوي کیږي x جمع 1 دی دا د کرښه معادله ده یو واري موږ تل د x پر ځای y1 چې کله پیدا کوو د x1 قیمت شدو منفي 1 جمع 1 0 کیږي نو y1 مساوي په 4 سره سو په 0 او بیا د y2 قیمت شدو چې y2 څنګه په لاس راوړو د x2 قیمت شدو 2 جمع 1 نو y2 به مساوي په 4 سره سي په 3 سره سي کله چې x1 او x2 y1 y2 پیدا سوه نو دوې نقطې دي یوه نقطه چې ده x1 منفي 1 y 0 په دې نقطه کې کته کوي او دومه د b نقطه چې کله پیدا کوو x2 2 y2 څو دی 3 یعنی دا کرښه چې پارابولا موږ په دوو ټکي کته کوي هغه دوې نقطې دوه ټکي دا دي. دریم مثال د بیضوي یو معادله یې راکړې ده او د یو خط معادله x مساوي په 15 سره وایي دا خط تاسو د دې بیضوي د معادلې سره وګورئ چې آیا دا څه اړیکه لري په څو نقطو کې کته کوي مماس ده متقاطع ده که غیر متقاطع دا چې تیار x ته حل شوې ده دا قیمت راخو دلته په بیضوي په معادله کې د x پر ځای ږدو موږ ته وروسته رابطه څېړو حل 15 به دلته د x پر ځای وضع کړو 15 منفي 2 کل مربع تقسیم که پر نه مثبت y مربع یا پر 4 مساوي کېږي په 4 سره په 1 سره 50 چې 2 ولاړ شي 3 پاتېږي 3 چې مربع کې دا یې نه یې پر نه مثبت y مربع یا پر 4 مساوي کېږي په 1 سره نه د نو سره خلاصېږي یو پاتېږي y مربع یا پر 4 مساوي په 1 د دې لپاره چې د مخرج د منځه ویسو دواړو خواوې په 4 کې ضرب دا چې په 4 کې ضرب کې د 4 دا 4 دا 4 خلاصېږي ساده y مربع پاتېږي او یو چې په 4 کې ضرب کې 4 د مساواتو دواړو خواو ته چې کله مساوي عدد وي علامې یو وي دوه سره خلاصېږي ساده y مربع پاتې سو y مربع مساوي په 0 دا دومه درجه معادله په لاس رااله کله چې دا دومه درجه معادله په لاس رااله د دې دومه درجه معادلې موږ څه څېړو دلتا څېړو چې دلتا یې څه رقم پیدا کیږي د دلتا د پیدا کولو لپاره موږ څه فارمول ویلو دلتا مساوي کیږي b مربع منفي 4 ac دلتا به مساوي سي b دلته نشته د y ضریب 0 مربع منفي 4 خپله a د y مربع ضریب 1 دی او c چې دی 0 دلتا مساوي کیږي په 4 سره 0 چې مربع کې 0 0 چې په عدد کې ضرب کې 0 دلتا به مساوي په 4 سره سي په 0 کله چې دلتا مساوي په 0 سره سي نو موږ ته وایي چې په دې وخت کې کرښه د بیضوي سره مماس ده د بیضوي سره مماس ده ځکه کله چې موږ تاسو ویلې وه کله چې دلتا 0 کېږي په هغه وخت کې یوه کرښه د بیضوي سره څه اړیکه لري د مخروطي مقاطع سره په هغه وخت کې ورسره مماس وي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو موږ تاسو د نن ورځې په درس کې د یوه کرښې موقعیت نظر مخروطي مقاطعو ته وڅېړئ
یوه کرښه د مخروطي مقاطعو سره درې شکله کیدای شي. هغه مخروطي مقاطع که دایره وي، بیضوي وي، پارابولا وي، های پارابولا، هر حالت چې وي فرق یا توپیر نه ورسره لري. نو درې حالته دي، یا به یو کرښه مخروطي مقاطع یو د بل سره په یوه نقطه کښته کوي، یا به په دوه نقطو کښته کوي، او یا به هیڅ نه کښته کوي. د هغه د حل طریقه سره کومه په سوالونو کې موږ تاسو ته به یوه د مخروطي مقاطع معادله به وه او یوه به د کرښ معادله وه. د کرښ معادله یو متحول ته حلوو، بیا هغه وروسته د مخروطي مقاطع په معادله کې وضع کوو چې کله ساده سي دومه درجه معادله په لاس راکوي. د دومه درجه معادلې بیا دلتا پیدا کوو. دلتا درې حالات لري. که چیرې دلتا لوی سي له صفره نو کرښه مخروطي مقاطع په دوه نقطو کښته کوي. که چیرې دلتا مساوي په صفر سره سي کرښه د مخروطي مقاطع سره مماسته، او که چیرې دلتا کوچنۍ سي له صفره کرښه مخروطي مقاطع هیڅ نه کښته کوي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسې د هندسې فصل د 11 ټولګي لومړی مخروطي مقاطع فصل پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. را روان څپرکي به د خیر چې دویم څپرکي دي مثلثات دي، چې د 11 ټولګي مثلثات هم ډېر مهم موضوعات دي چې هلته قوانین دي، او د هغوی په اړه به معلومات په را روان څپرکي کې لاسته راوړو. ستاسې وظیفه دا ده چې تاسې باید د 11 ټولګي د مخروطي مقاطعو پوښتنې او تمرینونه باندې کار وکړئ تر څو دا موضوعات مې لا بشپړ زده سي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، په لوی چتن تعالی مې سپارم. ښې چارې، ښه وخت.